د پیغمبر علیه السلام نه رستو عمر فاروق رضی الله عنه خپل زوی له سزا ورکړې ده. دا واقع خو تاسو اورېدلې ده کنه. عمر فاروق رضی الله په خپل دور خلافت کې ازالة الخفا کې شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلي دي. ازالة الخفا ما سره نشته خو اورېدلې مې دي. شاه ولی الله رحمت الله علیه ازالة الخفا کې لیکي عمر فاروق باغ کې ناست یو ښځه راغله وی عمره تعال دیکھو راشه. عمر فاروق ورمنډه کړه دروازې ته ورغی. بی بی خیر شه وی عمر په دې مې پوهېږه چې دا کم قرآن ته وی چې دا د مسلمان د زندګۍ قانون دی نو دا یوازې موږ دپاره دی او که تاسو دپاره هم دی. هغه ته بیبي د الله په کلام کې او د الله په قانون کې فرق نه امیر او غریب دپاره یو شان وي. وی ښځه نو دا ما سره غېږ کې ماشوم دی دا ستا زوی ابو شهمه ما سره زنا کړی او دا د هغې نه پیدا یې دا واله دا ستا امانت دی ما سره. عمر فاروق وویل بیبي ماشوم واله ځه کور ته ځه. کور ته راغی زوی روټۍ خوړه. عمر صاحب جلال کې دی. زوی ورته وایي دا جي ولې داسې غوسه غوسه یې؟ وی بچې روټۍ خوره روټۍ خوره کیدای شي زما په کور کې دا ستا اخري روټۍ شي. کیدای شي دا ستا اخري روټۍ شي. کور نه روټۍ وخوړه بار یې ویسته مسجد نبوي ته یې راوسته. مسجد نبوي دا عدالت و په دې کې به فیصلې کېدې. صحابه یې راغونډ کړو وی صحابه راشي نن زما په کور باندې راغلی ده نن زما زوی زنا کړې ده او زه پې د قرآن د حدیث د قرآن مطابق پې د الله حکم نافذ کوم. څه چل دی؟ وی دغسې چل دی. صحابو مینتونه شروع کړه مینتونه یې شروع کړه. وی عمره ستا زوی قرآن ډېر خشته وي ډېر ښکلي د قرآن قاري دی د ده په ځای دا سزا مونږ له راکړه مونږ له سزا راکړه. غیر شادی شده چې زنا وکړي اتیا کوړي دي دره سزا مونږ له راکړه. عمر صاحب ورته وایي دا زما د رب قانون نه دی. زما رب وایي لا تزر وازرة وزر اخرى. الله فرمایي د یو سزا به بل ته نه میلاویږي. ګناه ده کړې ده سزا به ده ته میلاویږي. جلاد راوغوته وی لګا که زما د زوی زما په مخ کې په کوړو باندې لګاو کا. صحابه ولاړ دي جاړي 50 شپېته کوړې چې ابو شهمه ولګېده د عمر صاحب ته ابو اوبه راله راکا اوبه راکا. ته عمر صاحب ورته بچي ستا د یو وایي نه زما د زړه نه ویني جدا کېږي لیکن یو طرف ته زوی دی یو طرف ته د زوی محبت دی او بل طرف د الله حکم دی. بس الله حکم پورا کوم. ما چرته په سزا کې چاله اوبه نه دی ورکړي سزا کې ما چاله اوبه نه دی ورکړي. که ولګېدې او بد شوې نو اوبه به وڅکې او که نه په دې کوړو کې وفات شوې نو ستا اوبه به د پیغمبر علیه السلام د لاسه په حوض کوثر باندې وي اوبه به هلته څکې بیا. اتیایمه کوړه چې لګېده ابو شهمه را پرېوته. انا لله و انا الیه راجعون. صحابو ته یې ځئ کورونو ته صرف په دې مې ګواه کولې چې د قیامت په ورځ باندې ده وویل الله په دربار کې چې الله تا چې کوم قرآن رالیږلی و پیغمبر علیه السلام چې کوم قانون راوړی و هغې باندې عمر داسې فرق عمل وکړه چې کله یې په کور راله نو ام اسره ونه کړه. شریعت کم دی قرآن کم دی بس چل ول دی شریعت سره قرآن سره حدیث سره چل ول دی دوکه ده. شریعت کم دی. ته چاته ویلی شي ته لاړ شه د امریکې ته لاړ شه برطانیې ته لاړ شه انګریز ته ووایه زه مسلمان یم زما غوندې شه ویلی شي چاته په ایمان یې وایي تاسو ورته څوک زه ورته نه شم ویلی چې زما غوندې شه